بله السلام علیکم. یا هغه کور نه غواړم، راسه د لیا نو مینې ته راسه وروره چې داسې پارتمان در رانیسمه چې شارجه به دې یېره سي. آزمره ګلکسي کې استوګنځای ګلکسي کې استوګنځای چې څلروي ساعته د مسلکي او با تجربه آغا جان څه دی ویله؟ دا خبره را پکښې یېره کړله آغا دا اعلان د کومو کورو دی؟ آغا جان دا د زلزلې ضد اپارتمانونه دي. څنګه د زلزلې ضد؟ زه پوه نه سوم. معنا آغا جان تادابونه یې ډېر زورور دي. اشپزخانه، خونې او دهلیزونه یې ګرده تک سپین ګرینایټ دي آغا جان. مسجد، جامع، پارکینګ، رستورانت، روغتون او لیفټ څلوري ساعته لري. مانې مې خپلې زمری خانه یوه خونه نه، دوې نه، درې نه، څلور نه درته وایم، 5 خونې ځای سته او که نسته ټوله لري آغا جان. ښه زمری خانه چې دا دغونه اسانتیاوې لري دا اپارتمانونه چیرې دي؟ اوس موټر چلاندومه سیدا د ګلکسي ته بیامه. یې تا دې بلا ونه وی، زه ټلیفون نه غواړم، زما کورونه په کار دي او ته راځه چې زه تا و ګلکسي ته بوځم. زه ګلکسي څه کوم؟ ټلیفون نه درښیمه، ګلکسي کې د اپارتمانونو او کورونو د جوړولو دفتر ته دې بیامه. ښه هغه دې کار پکښې شروع دی، درځه چې اوس لا ورسو یو ځای پکښې انتخاب کړو. دغه ترکي جامه تر ټولو ښه ادرس دی آغا جانه. آغا جانه د ګلکسي کې دفتر د دغه په وارې سره دی. زموږ د کورو د پیسو سیستم پر 3% دی کې تاسو یو ځای راکوئ هم مشکل نه لري. ولا کورونه مو بیخي ارزانه دي اورې؟ پیسې زموږ په شرکت کې جمع کیږي. اتل مارکیټ اول منزل 18 نمبر دکان ممتاز سهار لیمیټډ. زه به تا روپه درکړم. آغا جانه څونه ښه اپارتمان دې انتخاب کړي. د دغه ځای څخه بنګړۍ فواره او ترکي جامه دواړه ښه معلومېږي. زمریه داسې وکړه جان محمد، راز محمد، دل محمد هم یو کور پکښې رانیسه. صحیح د خدای په امان هغه واجرېدل. آدرس عینومینا کندهار جاده M15 ساحه د امام اعظم رحمت الله جامع ختیځ طرف ته.